د پکتیا او لوګر ولایتونو د ټاکنو کمېسیون مسولین وایي له ولسوالیو ورته د ټاکنو اړوند مواد رسیدلي چې ډیر ژر به مرکز کابل ته ولېږدوي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره پکتیا او لوګر ولایتونو کې 228 د رایې اچونې مرکزونه وو چې له ډلې یو په لوګر او 22 نورې پکتیا کې د نامنوعي له امله تړل شوي وو. د پکتیا ټاکنو خپلواک کمېسیون مسولین وایي چې د دې ولایت له 194 مرکزونو ټاکنیز توکي ولایتي کمېسیون ته رسیدلي او نږدې موده کې به مرکز کابل ته انتقال کړي. د دې ولایت د ټاکنو کمېسیون د مشر نقیب الله حیدري په وینا چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 163,000 رایې کارول شوې چې ښایي وروسته پکې زیاتوالی راشي. پکتیا په ولایت کې چې یو لوی ولایت او 15 ولسوالۍ لري، خوشبختانه ووایم چې موږ له 194 مرکزونو ته چې کوم مواد او خپل آمادګي نیولې وه او هغه تخنیکي هغه پوره نیولې وه، د موږ مواد ټول پرون نه بله ورځ ټول راورسېدله او ټول ځای په ځای سوله. پرون او نن موږ خاصې کمیټې د حساسو او د غیر حساسو موادو د تصفیه او د تسلیمۍ په برخه کې خپلې چارې مخ ته بیایي. نوموړي په ولسمشرۍ ټاکنو کې د خلکو ګډون هیله بښونکی وباله او ویل چې له امنیتي ګواښونو سره بیا هم خلک راووتل او په یادو ټاکنو کې برخه واخیسته. دا هم ویل چې د یو شمېر سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، لوګر او خوست ټاکنیز مواد به په یو ځای د ټاکنو مرکزي کمېسیون ته انتقال شي. مونږ نن اوس کولی شي تر نن له 9 بجو پورې مونږ د دې ولایت ټوله ډاټا یا هغه نتایج چې په سافټ د بایومتریک له لارې ناستول کېږي هغه مونږ ټولې مرکزي سرور ته واستولې. همدارنګه مونږ کوشش کوو چې نن خپل ټول مواد پاکیج کو او سبا 11 تاریخ کوم پلان سره راکړل شوی ده د خوست، پکتیا او د لوګر ټول مواد کابل ته وواستو. بلخوا بیا د لوګر د ټاکنو کمېسیون مسولین هم ولایتي کمېسیون ته د ټاکنیزو توکو د رسیدو خبر ورکوي او وایي چې یوازې د ازرې ولسوالۍ مواد پاتې چې هغه به هم ژر یاد کمېسیون ته راورسیږي. د یاد ولایت د ټاکنو کمېسیون مشر ایرانګل رغند وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لوګر کې 22,000 رایې کارول شوې. د لوګر ولایت مرکز پورې عالم په ګډون د 15 ولسوالیو ټاکنیز توکي تر ولایتي دفتر رسیدلي. د پلان نه مخکې د ازرې ولسوالۍ ټاکنیز مواد هم نن ورځ راځي. په لوګر ولایت کې 40 د رایې اچونې مرکزونه موجود وو چې د غیر جملې څخه یو بند و. په 23 مرکزونو کې د لومړنیو ارقامو له مخې 2,900 نفرو ګډون کړی. په پکتیا کې د شکایتونو کمېسیون د 450 بېلابېلو شکایتونو د ثبت خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو ولایتي مسولینو 2 ورځې وړاندې په دغو ټاکنو کې د پراخه درغلیو یادونه کړې وه. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره پکتیا کې 414,000 کسانو نوملیکنه کړې وه چې له ډلې یې 163,000 کسانو رایه وکاروله او پاتې هغه د ناامنۍ او ځینو نورو ستونزو له امله له رایې اچونې بې برخې شول.